بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او مخکینی لوست مو چې د انسان او ټولنې په هکله او په سمه توګه مو زده کړی اوسي، کارخانګي کورنۍ دنده مو په سمه توګه پای ته رسولی اوسي. نو ګرانو زده کوونکو رابشو خپل نننی لوست ته چې د ټولنیزې اړیکې په هکله دی. ګرانو زده کوونکو موږ ټول پوهیږو چې انسان یو ټولنیز موجود دی. انسان خدای پاک انسان په ټولنه کې پیدا کړی دی، خلق کړی دی تر دې چې ټولنه کې ښه ژوند ولري. نو ګرانو زده کوونکو انسان کولی شي چې یو بل سره په یو ټولنه کې اړیکې ټینګې کړي او خپل مقصد یو بل ته څرګند کړي. ګرانو زده کوونکو که موږ د مثال په توګه یو نوی زیږېدلی ماشوم وګورو چې هغه په ژړا سره کولی سي خپل مور و پلار ته وښایي چې زه یعنې وږی شوی یم، او کله چې مور او پلار دا مور کړي نو دا په مسکا کېږي او خاندي او خپله اړیکه مور و پلار او ټولنې ته ښایي چې یعنې زه مور شوی یم او په خندا کېږي. نو ګرانو زده کوونکو که موږ همدا ماشوم ته وګورو نو دا ماشوم خبرې نشي کولی، په لاره تللی نشي، دا اشاره نشي کولی، نو دا ضرورت لري چې ټولنې سره خپل مور و پلار سره اړیکې برقرار کړي. نو دا کولی شي چې په ژړا یا په خندا خپل اړیکې یو بل سره ټینګې کړي. نو ګرانو زده کوونکو همدارنګه یو انسان هیڅکله نشي کولی چې یوازې خپلې اړتیاوې پوره کړي او د همدې له کبله یو انسان یو بل ته لاس ورکوي، مرستې کوي، یو بل سره ټولنیزې اړیکې برقراروي، ټینګوي چې تر څو دوی یو ښه ژوند او په ټولنه کې خوشحاله ژوند ولري. نو ګرانو زده کوونکو نن ورځ د ټکنالوژي پرمختګ د دې سبب ګرځېدلی چې خلک یو بل سره په ډېره اسانه توګه اړیکې برقرارې کړي په ټولنې سره. نو ګرانو زده کوونکو که موږ موبایل، انټرنټ او کمپیوټر وګورو نو موبایل له طریقه موږ کولی شو چې د یو بل احوال واخلو، یو بل سره اړیکې ونیسو. عین که موږ په یو هیواد کې اوسو د بل هیواد سره هم اړیکې نیولی شو. نو ګرانو زده کوونکو دا د یو ټولنیزې اړیکې موږ ته ښایي چې انسان په یوازې توګه نشي کولی چې خپل اړتیاوې پوره کړي. نو د انسان اړتیا لري چې یو بل سره اړیکې برقرار کړي. نو ګرانو زده کوونکو همدارنګه که کمپیوټر وګورو، کمپیوټر هم د ټکنالوژي لاسته راوړنه ده چې موږ کولی شو په کمپیوټر کې یو بل ته زنګ وهو، په سکایپ کې سم سي تصویر وګورو او یو بل سره اړیکې برقرار کړو، د یو بل احوال واخلو. نو ګرانو زده کوونکو همدارنګه انټرنټ چې د ټکنالوژي یو لاسته راوړنه ده، نو د انټرنټ په واسطه موږ کولی شو چې یو بل سره میسج وکړو، یو بل ته پیام پرېږدو، د یو بل احوال واخلو. نو دا ټولې ګرانو زده کوونکو ټولې اړیکې د یو ټولنیزې اړیکې دي چې انسان یې ضرورت لري او په تنها یې نشي کولی چې خپل ضرورت یا اړتیا پوره کړي. نو ګرانو زده کوونکو موږ په خپله کورنۍ کې سربیره د دې چې کورنۍ، ولسوالي او کلي سره موږ اړیکې لرو، همدارنګه موږ بیرون د کورنۍ لکه دوستان، ملګري سره هم اړیکې لرو. او هر څومره چې ګرانو زده کوونکو زموږ اړیکې ټولنیزې اړیکې قوي اوسي او ډېرې اوسي، موږ ډېر پیژندګلوي ولرو، نو هماغومره به زموږ ټولنه کې خپله اړتیاوې کولی شو چې په سمه توګه پوره کړو. نو ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ نننی درس رابس شو د کورنۍ دندې په لور. تاسو باید دا لوست په سم توګه زده کړئ، بشپړ معلومات ترې ترلاسه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ لوستونه ولولئ، اول زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ، بعد له هغې که کوم پوښتنه، پیشنهاد یا انتقاد لرئ موږ سره په کامنټونو کې شریک کړئ. نو انشاءالله تر دې چې بل ورځ تاسو څخه راځم نو تاسو پاک الله ته سپارم. خدای په امان، ښه وخت ولرئ.